دوستانو سلامونه او درنښت لرم، صحت ولرئ. تاسو دا ښایسته یاغي غرونو ته وګورئ، دا ښایسته واورې ته وګورئ. والله داسې خوند کوي چې حقیقت چې موږ یې پر شاعري راوستو. شاعر څه ښه ویلي دي چې ګرانه وطنه څومره زیبا یې، ګرانه وطنه څومره زیبا یې، جنت د ځمکې زړه د دنیا یې. زه فکر کوم چې سلیمان لایق صاحب یو شعر دی چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ سي، که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، دا کاڼي بلالونه سي، دا بوټي بلوانګ سي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د افغانستان پر جوړ باندې یووالی راکړي، قوت او قدرت یې راکړي. خدای پاک دې موږ ته د یو بل زغملو قوت او قدرت راکړي. ولا دا واورې ته چې سړی ګوري دوستان د سړي څخه شاعري کېږي. اوس نو داسې نه چې بیا یو څوک ووایي چې وایي دا د فلاني شعر غلا کړی دی. وایي شاعر وایي چې یو بل ته به د مات زړه ارمانونه سره وایو، یو بل ته به د مات زړه ارمانونه سره وایو، مجنون چې د لیلا سره واده وکړي نو واوا. بیا وایي چې ستا د نازکو سترګو ټول رانجه به اوښکې ویسي، ستا د نازکو سترګو ټول رانجه به اوښکې ویسي، که دې زما د درلېدلي ژوند کیسه په خاموشي واورېده. او یو بل عاشق بیا وایي چې د زندان په قید او زولنو دې خفه نه یم، د زندان په قید او زولنو دې خفه نه یم، ګرانه څرنواله که بندي راسره یار کې. او د مرګونو او دردونو په بازار کې لا ژوندی یم، د مرګونو او دردونو په بازار کې لا ژوندی یم، خدای خبر چې دا ټول به د چا د دعا زور وي. بس وطن مشکلی دی، ولس مشکلی دی، ولس مو مینه ناکه دی. الله جل جلاله دې نور په افغانستان کې دغه جنګونو، دغه نفرتونو، دغه نه زغمل ختم کړي، او الله جل جلاله دې موږ ته د افغانستان پر پرمختګ باندې، پر جوړ باندې، پر یو بل منلو زغملو باندې قوت، قدرت او یووالی راکړي. جار مو سمه. بس دا غرونه مو ولیدله، موږ ویل چې تاسو سره د زړه خواله وکړو، د زړه مې مستي راته وکړله. خدای مو راته وساته، په عزت اوسئ. ټولو ته دې ډالۍ وي.